السلام علیکم درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باسته او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو، نن په یو متفاوته موضوع کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موضوع دا ده چې ډېری دوستانو د موږ نه د ګرین کارت د اپلای په باره کې پوښتنه کړې وه چې ګرین کارت ته اپلای څنګه کیږي. که څه هم دا زموږ موضوع نه ده چې ګرین کارت ته اپلای څنګه کیږي یا په کومو کسانو ته کوم کسان کولی شي چې اپلای ورته وکړي، خو زه مجبور شوم د دې خاطره چې دا کوم دوستان انډیوالان چې دي دا خفه نه شي، په دې باره کې یو ویډیو تاسو ته ما برابره کړه. اول خو هغه که عمر چې چا د 18 کلونه پورته وي هغه کولی شي چې ګرین کارت ته اپلای وکړي. ګرین کارت دا د امریکا یو پروسه ده چې هر کال د مای په میاشت کې، یعنې د کال 5مه میاشت چې ده عیسوي میاشت، ګرین کارت ته اپلای کیږي. په دې کې بیا لیست شیر کوي هماغه د امریکا حکومت چې دی، اما کوم اداره چې ده د ګرین کارت چې ورکوي کومو خلکو ته، هغه بیا یو لیست شیر کوي. په هغې کې بیا نومونه د هیوادونو شیر کوي. هغې کې هر کال افغانستان پکې حتما وي، یعنې داسې کله نه دي شوي چې افغانستان یې ترېنه حذف کړی وي. او بله خبره پکې دا ده که چېرته تاسو په ګرین کارت ته اپلای وکړه او تاسو پکې قبول شوئ، نو دا کوم مصارف چې دي هلته، کوم ټکټ چې دی، هغه هم تاسو پورې کوم اړه نه لري، هغه هم د امریکا حکومت باندې دی. نو ډېری دوستانو موږ نه دا پوښتنه دغه کړې وه، یعنې یوه غوښتنه یې د موږ نه کړې وه چې دا اپلای څنګه کېږي د ګرین کارت ته. نو دا خو داسې ده چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته معلومات یې درکړي چې کوم کسان کولی شي چې اپلای ورته وکړي او پروسه یې څنګه ده. خو زه به کوشش وکړم چې بله ویډیو کې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم چې ګرین کارت ته اپلای څنګه کېږي. خو د اپلای داسې ده چې اوس پې زه ویډیو هم نشم جوړولی، ځکه چې اوس د ګرین کارت د اپلای وخت نه دی، ځکه د مای میاشت خو تېره شوه. د بل کال د مای میاشت چې کله راغله، نو زه به کوشش وکړم چې تاسو ته پې یو ویډیو جوړه کړم. ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې ګرین کارت اپلای دا زما بخش پورې کوم اړه نه لري، زموږ بخش خو ټکنیکل دی. خو زه به بیا هم کوشش وکړم چې یو ویډیو پې تاسو ته جوړه کړم تر څو تاسو ته یو اسانتیا برابره شي. ډېری دوستانو داسې هم ویلي چې موږ ته کله څوک اپلای کوي یا ښار کې چا باندې کوو که نه، ښار کلي کور کې، نو د موږ نه په دې بدل کې پیسې اخلي. داسې یو خبره کوي چې دا پیسې د موږ نه هماغه اپلای چې کوو هماغه سایډ والا د موږ نه 500 یا 300 روپۍ وایي. یو خبره دا ده چې ګرین کارت ته اپلای بالکل مفته ده، هېڅ لګښت پې نه راځي. صرف هغه کوم عکس چې دی، پاسپورټ چې دی سکین شوی، دا به تاسو په هماغه اپلای په وخت کې ورکوئ، نور هېڅ کومه خرچه نه لري، بالکل مفته ده. او بله خبره پکې دا ده چې د پاکستان کوم خلک چې دي دا نشي کولی چې ګرین کارت ته اپلای وکړي. د بنګلادیش خلک چې دي، بعضې ملکونه پکې دي، دا دوی زما په نظر کې فکر چې دا هم پکې و په هغه لیست کې چې دا د 2 هیوادونو کوم عوام چې دي دا نشي کولی چې ګرین کارت ته اپلای وکړي. افغانان پکې شته دی، دا کولی شي چې اپلای ورته وکړي، بالکل مفت. که چېرته پکې تاسو قبول شوئ، نو ټکټ مصارف هر څوم د امریکا په حکومت دي او بالکل فري د دې ځای نه وړي امریکا ته. نو دا ویډیو چې ما مجتبی هاشمي تاسو ته جوړه کړې وه، تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.